په نن کنفرانس کې مو درې مهم موضوعات تر بحث لاندې نیولي. ښه د هیوادوال ستاسو د محترمو رسنیو له خوا نه خبر سي او بیا به ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ولرو. په دا وروستیو کې تاسو ته معلومیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو له خوا نه ځینې هغه بانکي محدودیتونه چې په افغان تجارانو باندې وضع سوي وو او زموږ تجارت یې د افغانستان متاثر کړی وو، هغه محدودیتونه ځینې لرې سول. اسلامي امارت د دې ګام هرکلی کوي او دا یو ښه اقدام بولي. د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او تحکیم په لاره کې مؤثر بولي او غوښتنه دا کوي چې باید ټول هغه محدودیتونه او موانع چې د افغانستان په سرمایه باندې لګېدلي، د افغانستان په برخه کې په تجارت کې لګېدلي او په نورو موضوعاتو کې هغه بندیزونه لرې سي او ډیپلوماتیکو پیاوړو ښو اړیکو ته لاره هواره سي. اسلامي امارت په دې برخه کې مصمم ده او ښې اړیکې غواړي. له مقابل جهت د امریکا نه هم همداسې هیله لري. دومه موضوع چې په دا 2 ورځې مخکې ورسره مخ شو هغه دا و چې د هندوستان هیواد له خوا د افغانستان له خلکو سره وافره مرسته وسوه. 50,000 ټنه غنم په پام کې نیول سوي، د افغانستان خلکو سره کومک وسي. د دې کومکونو لومړۍ جوپه 13 ورځ افغانستان ته راورسېده. اسلامي امارت د هندوستان له دې سخاوتمندانه کومک نه مننه کوي او هرکلی کوي او دا د بشري مرستو په برخه کې یو ډېر ښه ګام بولي او ژمنه کوي چې له ټولو هیوادونو سره موږ د ښو اړیکو تامین غوښتونکي یو او د ملتونو ترمنځ د نزدېکت غوښتونکي یو او دغسې کومکونه او د ښه نیت څرګندول کولی شي زموږ راتلونکي اړیکې ډېرې کړي او پیاوړې کړي. او ورسره د پاکستان هیواد نه هم موږ مننه کوو چې دغه غنمو په انتقال کې د افغانستان د خلکو سره کومک وکړه. دا غنم د هندوستان نه چې راځي د پاکستان هیواد له لارې نه راځي او ورور هیواد پاکستان په دې کې همکاري وکړه، کومک یې وکړه د افغانستان له خلکو سره. د هغو له دې اقدام نه مننه کوو او هیله ځینې کوو چې موږ ټولو هغو همکاریو او تجارتونو ته لا هم سهولتونه ایجاد کړي چې د افغانستان خلکو سره کومک کیږي او د افغانستان له ملت سره همکاري کیږي، که هغه په تجارتي برخه کې او که د مرستو په برخه کې. بله موضوع چې موږ تاسې راپورونه اورېدلي دي او خبر یو، 2 ورځې وړاندې د اسلامي امارت د 3 ګونو امنیتي ارګانونو لخوا نه د کابل ښار د ښه امنیت او د شاوخوا سیمو ولایاتو د ښه امنیت د تامین لپاره ځانګړي او خاص عملیات شروع شول. دا عملیات تصفیوي عملیات دي او هڅه روانه ده چې دا عملیات د هغو اختطافچیانو، غلو او لوټمارو په وړاندې باندې ګامونه ویسي. هغوی اسلحه په لاس کې لري، د خلکو ژوند ګواښي. د تېرو څو ورځو کې زموږ ګڼ هیوادوال اختطاف کړي وو، په هغو کې زموږ تجارانو نه او همداراز د پوهنتون استادان او ډېر ښه شخصیتونه هغوی ته یې صدمه رسولې وه او اختطاف باندې لاس پورې کړی وو او ځینې غلاوې هم موږ راپورونه ترلاسه کوو د ښار په نواحیو کې کېدلې. نو د دې دپاره چې هیوادوال ښه ډاډمن سي، امنیت ښه تامین سي، عملیات شروع سول او هغه عملیات په ډېر احتیاط سره تنظیم سوي دي او په مخ سي. د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطافچي ده، غل ده، چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځوي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان د هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. ښځینه پولیس هم پکې استخدام سوي دي، د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي او د تلاشي صورت هم دا ده چې د مسجد ملا امام او د منطقې وکیل د ګذر البته او هغه څوک چې نږدې د کور خپل خاوند وي هغوی باید حضور ولري، کور یې تلاشي کېږي، هغه هم هغه برخې چې شک پرې باندې کېږي او یا یې په اړه باندې راپورونه ورکړل سوي وي. د اسلامي امارت استخباراتي معلومات دا و چې ډېر لوټمار او ځینې د اختطافچیانو او غلو باندونه د کابل په ځینو سیمو کې اوسېږي او هغوی بیرته تشکیلات جوړوي د دې دپاره چې ښار ناامن نه کړي. او متاسفانه چې په دا وروستیو تحولاتو کې کله چې د پلچرخي زندان بندیان راووتل، په دوی کې ډېر لوټمار او مجرمین هم راوتلي وو. نو هغوی د دې باعث شوي سلطنه امني پیښه کې د هغو د نیونې او د هغو د خالص سلا کېدو عملیات دي، څوک د تشویش نه کوي. او یو غوښتنه له ښاریانو نه دا هم لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو سره، د خپلو امنیتي ځواکونو سره چې زموږ د امنیت لپاره هلې ځلې کوي، له هغو سره ټول ښاریان همکاره واوسېږي.
کوم بد انسانان، کوم هغه څوک چې شک پې سوی داسې غله وي یا بد سابقه لري، د هغو په نښه کېدو، د هغو پیدا کولو کې د امنیتي ځواکونو سره همکاره واوسي. در مورد از اینکه ما چند روز 2-3 روز میشه عملیات را جریان داده ایم، نیروهای امنیتی دستاوردهای را هم داره که او دستاوردها گواهی از این را میده که عملیات مؤثر است و به خاطر تامین امنیت همشهریان مثمر تمام خواهد شد و نتایج خوبی را از او به دست خواهد آوردیم. در جزئیات اندکی ما جمع کرده ایم از عملیات، البته این جزئیات هنوز هم میآید، هر ساعت آپدیت میشه و تا به حال که جزئیات رسیده است که در ضمن 2 روز نیروهای امنیتی ما تانستن که 133 میل کلاشینکوف، 9 میل کرینکوف، 5 میل کلاکوف و 13 میل M16، 3 میل M4 و 181 میل یا قبضه توپانچه دستی، 2 میل کرابین، 44 قبضه راکت لانچر، همچنان 85 فایر مرمی راکت، 7 میل پیکا، 1 میل دشکه، 2 میل درازنوف، همچنان 107 میل توپ 82، 20 پرتاب نارنجک و همچنان 36 ماین که از او به هم ماینای چسبکی بوده و هم ماینای دیگر، این هم به دست آمده از این خانه از بعض جایی که زیر کشف بودن و معلومات رسیده بود. 13 تن بارود و مواد انفجاری، همچنان 89 پرتاب گرنیت دستی، 21 میل 11 دقیقه، همچنان 3 کامره درون که به خاطر معلومات ضد مردمی استفاده می شد، 4 اراده موتر رنجر و همچنان 44 اراده موترهای دیگر که مربوط به دولت بود ای به دست آمده، همچنان 13 موتر زره که دزدیده شده بود، مربوط به حکومت بود و به ارگانهای دولتی بود، دزدیده شده بود، پس گرفتار شدن و تحویل داده شدن. 3 اراده لندکروزر زره، 1 اراده آیلکس ای هم به دست آمده و همچنان 64 مخابره و مخابره خرد البته و 12 پایه مخابره کلان، 1 دستگاه ماین پالی، همچنان 1 عدد دوربین هاوان، 56 دوربین عادی و همچنان 42 دانه جایمر که به خاطر قطع اتصالات استفاده میشه، همچنان 6386 فایر مرمی مختلف نوع که از پیکا و کلاشینکوف و اسلحه خرد به دست آمده و همچنان ای همه 61 بکس میشه، ای به دست آمده به دست نیروهای امنیتی ما و شما. و همچنان گرفتاری ها تا به حال را 9 تن از افراد اختطافچی که ثابت شده اختطافشان دستگیر شدن، 6 تن از افراد مربوط به داعش دستگیر شدن، 53 تن دیگر همچنان دزدهای حرفوی که اموال مردم را دزدیده بودند یا اموال دولتی را دزدیده بودند، آنها هم دستگیر شدند تا به حال. و تا به حال معلومات اخیر همی است که 2 تن مواطنان ما شما از گیر اختطافچا رهایی یافتند. یکی هم دکتر صاحب میر حمزه نام داشتند که اختطاف شده بودند چندی قبل و همچنان 1 شخص دیگر به نام میرویس اختطاف شده بود که اختطافچیان از خانواده های آنها $200,000 خواسته بودند. اینها هم یافت شدن و به دست آمدن. و همچنان در یک خانه 2 تن دختر که 13 و 12 سال عمر داشتند یا هم پیدا شدند که بسیار با زجر در زنجیرها بسته شده بودند و با زجر امرایشان برخورد میشد، آنها هم رهایی یافتند و نجات یافتند.
نتیجه عملیات کلا تا به حال همی بوده. البته جزئیات دیگری هم داره که در روزهای آینده جزئیات عملیات را شریک خواهد کردیم و گفته میتونیم که عملیات انشالله به خاطر امنیت جمع شهریان ما، امنیت تجارای ما، امنیت دکترها و استادای ما، همچنان امنیت صرافای ما مثمر تمام خواهد شد و انشالله امنیت را به تمام ما و شما به ارمغان خواهد داشت. حالا اگر شما سوالی داشته باشین انشالله جواب میدیم. ولی باید وایم چې زموږ ځواکونه چې ځي تلاشي دپاره علامه یې دا ده چې د سیمې د مسجد ملا امام به ورسره وي او وکیل د ګذر به ورسره وي. دا که نه ورسره څوک د اجازه د تلاشي نه ورکوي او غلی که داسې استفاده وکړي انشاءالله موږ به د هغو څارم وکړو او انشاءالله نیول کېږي. او بل د اسنادو باره کې چې چا اسناد له منځه وړل کېږي دې باره کې موږ نهایت کې احتیاط نه ګام اخلو. د کور داخلي تلاشي چې د یو بکس باندې شخص یا په المارۍ باندې شخص یو ځای تلاشي غواړي هغه زموږ ځواکونه نه تلاشي کوي. هغوی خپله د کور والا نه غواړي چې هغه ځای وپلټي موږ ته یې وښیي. دغه اسناد د موږ لاسته را نه راځي. نو دا خبره سمه نه ده چې اسناد له منځه وړي. البته بدخواهان او خپله دغسې تړلي خلک چې د غلو سره تړاو لري هغوی کیدای شي دغه پروسه بدنامه معرفي کړي. که تاسې له ښاریانو سره له نږدې نه تماس ونیسئ انشاءالله ستونزې به په دې پروسه کې نه وي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره